دا د خلبسات علي لیسه ده چې زده کوونکي د تدریسي ودانۍ نشتون له امله په یوه هدیره کې د قبرونو ترڅنګ زده کړې کوي. د دغه لیسې زده کوونکي وایي چې د سرپناه نشتون له امله د زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې د باد او باران پر وخت یې لیسه رخصت وي او نشي کولی خپل زده کړې په ښه شان ترسره کړي. د دراد د خلبسات منطقه تقریبا 1500 کوره لري، تقریبا که روزانه نه یو تاکي یو 2 مړی خامخا پېښېږي. او بیا دغه مکتب چې رخصت وي دې امله بیا موږ نشو کولی چې سبق ووایو. ډېرې ستونزې شته دي ځکه مړی دلته چې وشي دغه ډېرې ته مړی روان کېږي. زموږ مکتب په دغه ورځ باندې ډراپ وي یعنې رخصت وي، نو چې کومه ورځ بارانونه وي نوره داسې هغه وي بارون په ورځ زموږ مکتب نه وي ځکه وداني نشته چې موږ هغه کې سرپناه ولرو. پناه نه لرو، موږ په یو هدیره کې زده کړې کوو، کله باران وي کله باد وي کله مړی وي، یعنې په میاشت کې موږ د جمعې ورځې نه بغیر 15 ورځې رخصتي لرو. یوازې د یادې لیسې زده کوونکي نه دي چې د سرپناه نشتون له امله د ستونزو سره مخ دي، بلکې ښوونکي هم وایي چې د دغې لیسې ټولې اداري چارې د ودانۍ نشتون له امله د یو کنټینر څخه ترسره کیږي چې پکې موجود نږدې 2000 زده کوونکو اسناد هم له خطر سره مخ دي. 14 دورې کېږي موږ د 12م ټولګي فرعین ملکو په سلګونو فرعین مو ټولنې ته وړاندې کړي دي، خو تر اوسه موږ د خلبسات لیسه تعمیر نه لرو، سرپناه نه لرو او په یوه قومي دیره کې موږ شاګردانو ته درس ورکوو، تدریس کوو. د یونیورسټي ځای هم نه لرو، نو بعض واحدې ځینې یونیورسټي استفاده کوو. دلته فضا چې دا ډېر تنګ ځای ده، نو د مسؤلو چارواکو نه مو جدا غوښتنه ده چې د موږ غږ ګوري او د دې لیسې د تعمیر په باره کې او د نورو ستونزو باره کې چې یادونه یې وشوه او موږ سره همکاري وکړي. د پوهنې ریاست مسؤلین هم د زیاتره ښوونځیو د سرپناه نشتون ستونزې مني او زیاتوي چې دا مهال په خوست کې څه باندې 100 ښوونځي سرپناه نه لري. د دوی په خبره چې د دغه ښوونځیو لیست د وزارت سره هم شریک کړی. خوست کې 114 ښوونځي د تیر وخت نه پاتې شوي دي چې به سرپناه دي، هغوی تعمیر نه لري. د دې موضوع په اړه موږ وزارت مقام ته پیشنهاد شوی دی، انشاءالله وزارت به په راتلونکي کلونو کې د دوی دپاره په تدریجي ډول دغه موضوع حل کوي. یوازې د سرپناه ستونزه نه ده چې د خلبسات علي لیسې ښوونکي او زده کوونکي ورسره مخ دي، بلکې د کتابونو کموالی بله ستونزه ده چې د یادې لیسې زده کوونکي د خلکو غوښتنه کوي.